که زه تاسو ته نن یو داسې څیز وښیم چې تاسو په خپل اوزګار وخت هم ډېر زیات ښکلی تېرولی شي. یعنې یو زبردسته مشغولتیا ده. مشغولتیا نه علاوه پکې خوند هم ښه ډېر زیات دی او خوند نه علاوه پکې فایدې هم ښه ډېرې دي. خو بل نن سبا موسم هم دی، نو دې موسم کې خو بیا ډېره مزه کوي. نو جناب نن به خبره وکړو د چڼو باره کې. یعنې دا تورې چڼې چې کومې وي چې کومې مونږ خورو په کلار کلار چې یو راله خولې ته یې اچوه، مزې هم ترې اخله، خوندونه هم ترې اخله، فایدې هم ترې اخله، وخت هم پرې ښکلی پاس کېږي. نو که تاسو کتلي وي دا یو زبردسته غذا ده، یو ډېر بهترین غذا ده چې په دې کې تقریبا هر یو څیز موجود دی. او که تاسو وګورئ نو هغه خلک چې کوم دا ډایټینګ کوي یا کم خلک چې داسې وي چې هغوی د خوراک موقع ورته بار بار نه میلاویږي او هغوی ځان سره څه داسې څیز ساتل غواړي چې انرژي دی एकदम ورسره برقرار شي، خاص کر دا په دفترو کې چې ناست وي یا دغسې نور چېرته په پکنیک باندې روان یې، لاره اوږده ده، په لوی سفر باندې روان یې، جناب لانګ ډرایو دی انجوای کیم، نو دا توره چڼه چې کوم دا چڼې دا موږ راخلو او دا خورو، نو وخت هم پرې ډېر ښکلی پاس کېږي او زبردسته انرژي بنده ته میلاو شي. یعنې که ډېر زیات هم وږې او دغه چڼې وخورو دا نهره ده او لږه دا ورسره بیخي ختمه شي او بنده بالکل موړ شي. داسې موړ شي لکه ته به وایې چې ما یو ټایم ښه مزېداره ډوډۍ وخوړله، ښه مزېدار ما خوراک وکړو، نو انرژي एकदम ورسره راشي او خېټه ورسره مړی شي. فایدې ډېرې زیاتې فایدې دي. اوس دغه څیز چې کوم دی فایدې درته که بیان کړم څنګه چې ډومبۍ فایده مه وویل، لکه تاسو ته د انرژي ضرورت وي، لکه چېرته په دفتر کې ناست یم وږی شوم، یاره په سر مې درد شو، ښکاري راته داسې چې شوګر مې لو شو، بدن نه مې دم وځي لګیا ده، څو چڼې راواله هغه وخوره او एकदम چې کوم دی داسې فرش شي، ته به وایې لکه ما څه خوراک وکړو یا داسې آرام مې وکړو چې هغې نه بعد زه بالکل ټیک ټاک شوم، وجود ورسره एकदम ښه شي. بل داسې څیز دی چې په دې کې کیلشیم شته، په دې کې پوټاشیم شته، په دې کې زنک شته، په دې کې بوران شته، په دې کې مختلف قسم نمکیات او نمکیاتو نه علاوه مختلف وایټامنز پکې شته، فولیک ایسډ پکې شته، آیرن پکې شته، وایټامن بی کمپلیکس پکې شته. نو دا داسې څیزونه دي که فایدې درته ووایم لکه دا بوران شو، دې نه علاوه دا کیلشیم شو، دا څیزونه ستاسو د هډوکو او پټو دپاره ډېر زبردست دي. دا ایتھلیټس چې کوم دي، زما هغه روریان یا زما هغه خویندې هغه بچی چې کوم ایتھلیټکس کې دي، سپورټس کې دي، ایکټیو دي، نو که هغوی د دې استعمال کوي نو ډېره زبردسته اکټیویټي ورسره راځي. دې نه علاوه د هډوکو د پټو د کیلشیم دغه ذکر خو ما وکړو، آیرن دی پکې، نو چا کې د وینې کمې وي بالکل دی خوري هغوی به ورسره وینه ډېره زبردسته جوړېږي. پکې وایټامن اے شته، سترګو نظر دپاره زبردست چیز دی. پکې وایټامن بی شته د وینې جوړېدو دپاره. دې نه علاوه د هاضمې دپاره یو زبردست چیز دی، که تاسو یې وخورئ هاضمه ورسره ډېره زیاته ښي. مکمل یو داسې غذا ده چې تاسو ته پکې پروټینز، کاربوهایډریټس او دا ټول څیزونه میلاویږي، منرلز، وایټامنز، دا ټول څیزونه پکې میلاویږي. د پروټین نه ډک دی. که یو موټی چڼې وخوري نو داسې ده لکه تا 2 انډې وخوړي. دومره زیات پروټینز دي پکې، دومره فایدهمند پلانټ پروټینز دي پکې چې دې سره ستاسو مدافعتي نظام ښي، ستاسو پټې ښي. او زمونږ وجود کې چې کم څیزونه د پروټینز نه جوړېږي، د هغې دپاره پروټین ضرورت دی، هغه جناب ویښته او نوکان دا ورسره زبردست ترقي کوي، زبردست طریقې سره ښه کېږي. نو هغه زما خویندې یا بچی چې کومو ته مسلې دا دي چې یاره جي زمونږ ویښته غورځېږي، زمونږ ویښته چې کوم دی لویږي نه یا زمونږ ویښته ښه نه دي، نو هغوی که دا چڼه استعمالوي دې سره انتهایی زیاته فایده ورته حاصلېږي. بیا جناب راځو د هضمې مسلې چې چاته دي، ښه ډېر فایبر دی پکې. نو اکثر خلک وایي یاره زما خو هضمه بالکل ټیک نه ده او ما ته اکثر له قبض وي. نو دې ډایټري فایبر سره که دا تاسو خورئ ستاسو هضمه به ښه وي، د قبض شکار به نه وي. بلکې تاسو دا وګورئ دا چڼې چې کوم دی دا چې کله مونږ وخورو نو مونږ تږي کي، یعنې دې کې د اوبو د ابزارب کولو یو زبردست طاقت دی، ډېر زیات ابزارب کوي، د اوبه جذب کوي. نو دې پسې مونږ یو ګیلاس اوبه وڅښو نو هغه تنده هم ماته شي او خېټه ورسره داسې شي ته به وایې چې یاره بس ما ښه پوره خوراک وکړو او دې ټایم کې ماته د غرمې د روټۍ یا د شپې د روټۍ ضرورت هم پاتې نه شو. یو مکمل غذا ده. نو چې اوبه ورپسې وڅښي دې سره د دې دا فایبر دا اوبه کیچ کي او اکثر لا چې د چا خېټه خرابه وي، ډایریا وي ورته بار بار کېږي، نو دغه خلک که استعمال کوي دا د اوبه ابزارب کي، د سټولز یعنې د ډکو متیازو دا ټیکسچر چې کوم دی هغې نه اوبه ابزارب کي، دا ډایریا کمه شي ورسره، دستونه ورسره کمیږي. نو هم هغه کسان یې خوړی شي چې چاته قبض وي، هم هغه کسان یې خوړی شي چې د چا خېټه نرمه وي. بیا هغې نه بعد چې څنګه ما ذکر وکړو چې پروټینز پکې ښه ډېر دي، امیونټي بوسټ کوي. نو اوس په دې نن سبا ورځو کې یا د را روان سیزن د یخنۍ چې کوم دی په دې کې مری خرابېدل، سینه خرابېدل، چې د چا سینه بار بار خرابېږي، نو هغې ته هم یقینا یو زبردست چیز دی چې پروټین ورته میلاویږي او پلانټ سورس پروټینز ورته میلاویږي.
نو هغې د وجې نه دی امیونټي ښه وي، مدافعتي نظام یې ښه وي، بار بار به بیماریږي نه. نو که تاسو یې خورئ خپلو بچو ته یې ورکوئ، یقیني طور دی به د سینې د مرۍ دې ټولو بیماریانو نه بچ وي. او بیا جناب راځم بیا یو انتهایی اهم خبرې ته چې کومه ده ویټ مینجمنټ، یعنی وزن کمول. تاسو کتلی وي کوم خلک چې کامیابی سره خپل وزن کموي، نو هغې که تاسو ته ووایي چې ستره ته تپوس وکړي چې ستا خوراک کې ټول نه زیات سیز کم دی، نه برتي چېره زه چڼې ډېرې خورم، د چڼو استعمال زیات کوم. دا چڼې چې کم دي دا وزن هم کموي، یعنی دغه فیټس نشته، کاربوهایډریټس پکې انتهایی کم دي، پروټینز پکې ښه ډېر دي. نو که ته خورې ټول هر څه د خوراک چې کم ضروریات دي هغه دې پوره کیږي او فیټس او کاربوهایډریټس نه لرې، نو یقیني طور وزن کمولو کې چې د دې کم رول دی او دا کم کامیابی سره ستاسو وزن کمولی شي، نو زما خیال دی چې دومره په یو سیز کې به هم نه سونه چې په دې چاڼه کې دی. نو کوم خلک چې خپل وزن کمول غواړي هغې د دې استعمال بالکل کولی شي. او بیا فایده پکې څه ده؟ فایده پکې دا ده چې د شوګر، بلډ پریشر، هر قسم ته مریضان، که د زړه مریض دی، که د ګردو مریض دی، که د جګر مریض دی، دا ټول خلک د دې استعمال کولی شي. نو یو بهترین غذا ده تاسو دپاره، ستاسو ماشومانو دپاره. که د دې استعمال وکړي نو د فایدې دومره ډېرې دي چې تاسو ته دا ټولې فایدې حاصلولی شئ. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو دپاره فایده مند وي، او که تاسو ګڼئ چې دا معلومات فایده مند دي نو دا ویډیو لایک ضرور کړئ، شیر ضرور کړئ او خپل ډېر ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.